نړیوال جام کې افغانستان 15مه لوبه هم وبایلله. افغانستان ته انګلستان ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب تر شریک کېدلو مخکې چینل حتما سبسکرایب کړئ. نن د انګلستان په منچسټر کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ترسره شوه چې افغانستان ته یې ستره ماتې ورکړه. د لوبې ټاس یې په انګلستان وګټله چې د بیټینګ پرېکړه یې وکړه. انګلستان د 50 اورونو په اختتام سره افغانستان ته د 393 منډو هدف وټاکه چې زیاتې ایوان مورګن قواوي توپونو 148 منډې وکړې چې دا یو ستر هدف و چې مقابل کې افغان لوبغاړو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 240 منډې جوړې کړې او یاد هدف یې پوره نه کړ. نن افغان بالرانو او فیلډرانو هیڅ کال لوبه ونه کړه. دا څلورم ځل دی چې افغانستان د انګلستان سره مخ کېږي او ټولې لوبې یې انګلستان ګټلې. د نړیوال جام په تمریني لوبو کې کله چې افغانستان پاکستان مات کړ نو نړۍ حیرانه شوه، خو له افغان لوبډلې ځان ورک شو. د رسمي لوبو سره نن درې خپلمنځي اختلافات راښکاره شول، خو کرکټ بورډ اوس هم نه مني، ولې د شهزاد محمدي خبرو هڅې ښکاره کړو او شکونه یې پر حقایقو بدل شو. انګلند په دې لوبه کې د زیاتو منډو ریکارډ جوړ کړ. تاسو د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. په ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ.